د میدان وردګ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرخ ولسوالۍ د مسؤلینو په ملتیا د امیر المؤمنین حفظه الله د 18 ګڼې فرمان په اړه د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته عامه پوهاوی ورکړ. دلته هدف دا اوسې له قومي مخورو سره له علما کرامو سره له دې سره په دې باندې د جناب علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په رابطه خبره وکړو، عامه پوهاوی وکړو او خلک دې ته وهڅوو چې له بدعاتو راوګرځو. فرمان چې د امیر المؤمنین لخوا نه هغه سوی ده چې هغه فرمان کې د افغانستان په ولسونو کې کوم ناسم غلط رواجونه او همدارنګه په مړي ژوندي کې کوم بېجا رواجونه او منکرات و د هغو د لرې کولو دپاره او د هغه د امیر المؤمنین د فرمان د عملي کولو دپاره مجلس موږ منعقد کړی و. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د ناوړه دودونو او رواجونو له منځه وړلو په اړه د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان هرکلی کوي. زیاتوي د فرمان پلي کول د ټولنې په خیر دی. د امیر صاحب له فرمان له هغه نه به ډېر هغه فرق راسي. د خلکو 15 کاله اولادونه زمون ناست دي او دا تر اوسه پورې ناست دي او ډېر خلاص وایي دغه هغه ته خلکو راتګ ته د سپین ږیرو ته دغه فرمان ته ډېر خوشحاله دي. دا به دومره رول ولروي چې د خلکو په اقتصاد کې او د خلکو په زندګۍ کې او د خلکو په خوشحالۍ کې به په سلو کې 90% باندې ښهوالی او کامیابي راولي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي له دې وړاندې د درندو ولورونو او بې ځایه رواجونو له امله یې ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو او هیله مند دي چې د فرمان په پلي کېدو سره به ستونزې هوارې شي.